په میلاد په محفل کې یو خرافات هم نه وي، هر قسمه خرافات نه پاک وي، بیا هم د میلاد ناروا ده. د امام رباني ول د خپل وخت مجدد ول دغه حواله ما ته درکړله چې هغه ورته مطلقاً میلاد ته ناروا ویلي دي. میلاد النبی نه منې د ابو جهل نه غټ کافر تاسو وایئ دوه لفظ دي میلاد النبی، څو لفظ دي؟ میلاد النبی نه منې نو ابو جهل عمره کافر شوی که نه شوی؟ وایې او چې میلاد النبی نه مني نو ظالمه پیدایش د نبی خو ابو جهل هم منو ده، عتبه هم منو ده، شیبه هم منو ده، ابو لهب هم منو ده، د دنیا کافر مني تی نه مني. او کته وی چې نه ذکر د نبی په محفل کې نه منم، دا خو عالم ارواح کې الله کړی دی. زه دلته تقریر کوم عالم ارواح کې کړی دی. او د دې جلسې رپورټینګ به کېږي، د دې جلسې رپورټینګ کلام الله کړی دی، د هغه جلسې رپورټینګ قرآن کړی دی. جامعه محمدیه کې د میلاد النبی جلسه وه او مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه په دغه سټیج باندې ناست و. وی فرمایل بچو الحمدلله زمونږ د پیغمبر د پیدا کېدو هغه ګړی سکند موجود دی. زه وایم نشته، دا میلاد مصطفی صحابه نه دی کړی، دا میلاد مصطفی ابوبکر نه دی کړی. ویم که نه ویم دا میلاد مصطفی ابوبکر کړی، دا میلاد مصطفی ته نه کې. نو په دې ورځو شپو کې زمونږ د خپل پیغمبر د پیدا کېدو په مناسبت کې اکثرو علاقو او ملکونو کې داسې مجالس جوړېږي. لوی مجلسونه چې ما لیدلي دي او شامل شوي یم پکې هغه د شام ملک. نو دا د میلاد نوم راغلی هم د هغه ځایونونه دي، د مصر نه او د شام. میلاد وایي د حضور پاک د پیدا کېدو کیسې د هغې سټیج جوړ کړي، په سټیج ناافغانان ناست دي او عام خلک لاندې ناست دي. ناافغانان به ناست وای، منځ کې چې وقفه شي نو یو عالم بیان وکړي. هغې د پیغمبر علیه السلام د میلاد یو پمفلت دی، یو وړه رساله داسې مقفع شان د خافیو په شکل کې. قاری محمد طیب د دیوبند د دارالعلوم د مدرسې محتمم خطبات حاکم الاسلام اول عنوان دے میلاد النبی بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت. وہ دا پیغمبر اسلام میلاد آگے نہ بحث کول، آگے کی شرکت کول لوی عبادت ہے، مطلق عبادت، بڑی عبادت. تو تم بھی تو بجے داتے دروغ لیکن دا ټول دروغ شنی نو دا هیڅ شی پر دلیل نه غواړي اور ناروا چې کوي هغه پر دلیل نه غواړي. اما د پیغمبر اسلام د ذات چې کوم بحث او میلاد یا سیرت یا میلاد یا بل هر څه چې لګي دې ته دې دا بدعت ده، تخصیص ته پلاګې ده، تخصیص شرعي دی او بده دې باندې بحث کوي. چې موږ ته دې خبر ضرورت نشته، دا خو شي لګا اسمان کې نور کو ته باندې پټول. میلاد که چرته صرف وعظ وي، نصیحت وي او د علماء راغونډېدل وي نو میلاد جائز دی. نفس میلاد بدعت موږ نه ګڼو. ها میلاد کې که چرته مقصد سیرت النبی وي، سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او وعظ وي او علماء پکې راجمع شي او په هغې کې څه وعظ او نصیحت کوي، نو نفس میلاد ته په تاویل دارالعلوم دیوبند او نفس میلاد ته زموږ د عقایدو کتاب دی ځان نه پیدا کړي، المحند علی المفند. المحند علی المفند اجماعي کتاب دی د عقایدو د علماء دیوبند. هغوی نفس میلاد ته جایز وي. میلاد معنا کدا شي چې د پیغمبر سیرت بیانول، د پیغمبر خوبیان بیانول، د پیغمبر عزت بیانول، د پیغمبر اهل بیت بیانول، د پیغمبر صحابه کرام بیانول، د پیغمبر اخلاق بیانول، د پیغمبر عادات بیانول او په دې ټولو سیزونو باندې خوشالېدل چې زمون پیغمبر په دې میاشت کې دنیا ته راغلی دی. دا میلاد عین فرض دی، دا میلاد عین حکم دی، دا میلاد عین عبادت دی چې ته د پیغمبر صفات بیانې، ته په پیغمبر باندې خوشحالیږي. دا عین د الله عبادت دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله زما پیغمبره خلکو ته ووایه چې د الله په کتاب او یا د الله په کتاب او یا په دې پیغمبر باندې د خلک خوشحاله شي. هو خیر مما یجمعون. ځکه دا کتاب او دا پیغمبر د دنیا د ټولو څیزونو نه اعلی دی. میلاد بدعت نه دی. علامه قاری یو کتاب کړی دی المقصد الاعلی فی میلاد المصطفی، دلائل ذکر کړی دي. ابن حجر میثمی هغه کتاب کړی دی النعمت الکبری علی العالم بسید ولد عالم آدم. خو ضخیم کتاب دی، د دغه روزو د صدقات او د دین روایت ذکر کړی دي. نور خو تفصیل ښه دی. د میلاد شریف جلسه مونږ بیګا کړی ده، د میلاد شریف جلسه مونږ بیګا کړی ده. مونږ الحمدلله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکی ژوند بیان کړی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدني ژوند مونږ بیان کړی.
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت مسله مونږه بیان کړې ده 2 غنټه ما تاسو ته تفصیلات بیان کړې نو چې کوم علما حضرات دي هغه له پکار دي چې د ربیع الاول میاشت راشي چې مستقل په دې باندې د ختم نبوت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او د سورت تذکری په هر جمعات کې په هر جمعه کې او په هر مجلس کې شروع شي چې زموږ نوجوانانو ته د هغې پته ولګي